په دغه غار کې تاسو به اورېدلي د خطبونه یو مار راغی او بکر صدیق له ټک ورکو لیکن ابو بکر صدیق برداشت کو لیکن دی حتی ورسید چې د ابو بکر صدیق د سترګو مبارکونه اوښ کراله او هغه اوښ کراله او ډایرکټ نبی علیه الصلاۃ والسلام په مخ مبارک باندې پریوته. عام اصطلاح کې کوم بازار ته وځو او یو ګوتمه اخلو، مثلا د سټیلو ګوتمه اخلو، نو مثلا 100 روپے مونږ ورکو، 100 روپے مونږ ورکا ګوتمه مونږ ته ملو شوم داس، یا دینه قیمتي سالو د چاندې ګوتمه اخلو نو پیسې ورکو، چاندي هغه ګوتمه چې راکې نو په شاپر کې بند کې وراکې ځکه چې لږ ګرانه ده، کله دینه خالو سونا اخلو نو نورم احترام سره راکې، پلاستیک کې بند کې، د شیشې ډبې کې بند کې، کور وته واچي علي راکې. داسې ده کنه څومره چې هغه سیز قیمتي وي هغه مرا لوخه قیمتي غواړي، که د هیري الو نو دومره لوی سیز کې بند کې سیپې کې بند کې چې هغه سیپې قیمت ځان له د سونې او د چاندې نه زیات وي، ځکه چې هغه ډایمنډ هغه هیره قیمتي ده نو ظرف هم قیمتي غواړي. لیکن وا ابو بکر ستا د سترګې د اوښ کې دومره لوی قیمت چې الله پاک چې ته بل ځای ونه غورځوله، د چا اوښ کبا په مسجد نبوي کې پرته وي، د چا اوښ کبا په رکوع کې پرته وي، د چا اوښ کبا په سجده کې پرته وي، په قیام کې پرته وي، په خانه کعبه کې دننه به پرته وي، رب ته په تهجد کې به پرته وي. لیکن وا ابو بکر ستا د اوښ کې دومره لوی مقدار، دومره لوی عظمت چې الله پاک ورته بل څه سیز لوښې ونه ګرځو، د خپل محبوب پیغمبر والضحی رخسار یې ورته لوښې وګرځو، ځکه چې د یار په رنګ کې رنګ شوی و، د نبی علیہ السلام په رنګ کې رنګ شو، نو الله پاک ول بیا هغه یار په بدله کې د یار اخلاق هم ورکړي. مونږ سوچو کو په خرڅیږي نو هغه کې څوک اوبه واچي، جایز نه دي خو لیکن مثال چا پکې اوبه واچولې په قیمت زیات شو، لیکن اوبه پکې واچولې نو هغه اوبه چې کم واچولې نو هغه د اوبو په قیمت بیا نه خرڅیږي، د پیو په قیمت خرڅیږي. اگر چې اوبه پکې چولې دي لیکن د هغه پیو قیمت باندې خرڅیږي، ځکه چې د یار په رنګ کې رنګ شوی دی، اوبه واچولې پیو سره رنګ شوی، د یار په رنګ کې رنګ شو. لیکن کچره دغه د یار په رنګ کې رنګ کېدل حقیقي وي نو بیا پاتې شي، او که نه حقیقي نه وي نو پګې سې کې د بیا پته لګي چې اوبه سوځي که پیس وځي، هغه ځای کې بیا پته لګي. لیکن صرف خبره دی کوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په رنګ کې ابو بکر صدیق رنګ شو، لیکن دلیل داري کله چې هجرت شپه ده روان دي حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق ورسره دي، نو کافرانو انعام مقرر کو، کم انعام سل او خان کو، چا د نبی علیہ السلام سر مبارک مونږ لروړو نو سل او خان د هغه کس لپاره ابو بکر صدیق د یار په رنګ کې رنګ شوی دی، نو کم قیمت سل او خان چې د آقا لپاره لګېدلی دي هغه قیمت د ابو بکر صدیق لپاره لګېدلی دی. کچره چا د ابو بکر صدیق سر وروړو په سل او خان انعام دی، کچا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سر وروړو په سل او خان انعام دی. د یار په رنګ کې رنګ شوی دی.